ټایفاید یا د مورقې د ناروغۍ معلومول یا تشخیصول لومړی دا چې د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل کېږي چې په کوم ځای کې یعنې څه خوړلي دي څه څښلي دي په کوم ځای کې خوړلي دي همدارنګه د هغې نښې نښانې دي چې ناروغ خپلې ستونزې وایي یعنې د هغې نه سړی تشخیصولی شي دریم د هغې د بدن معاینه ده د ښه روښانتیا دپاره چې یعنې سړی په دې پوه شي چې یعنې ښه دقیق نو د دقیق معاینه تشخیص دپاره یا د معلومولو دپاره یې ښه معاینه چې د هغه لابراتواري معاینه ده د وینې او د ډاکو میتیازو کله چې یعنې دا ناروغي تشخیص شوه نو معلومه خبره ده چې درملنه یې باید د ډاکټر سره وشي او هغه هم چې دی د کوینولون خاندان انټي بیوټیک دي چې سیفروفلوکساسین او فلوکساسین د 7 نه تر 10 ورځو پورې خوړل کېږي خو د مخنیوي لارې چارې څه دي چې د دې ناروغۍ نه موږ او تاسې ځان وساتو وخته پې نه شو لومړی باید پاکۍ ته پاملرنه وشي یعنې معنا دا چې کله موږ او تاسې تشناب ته داخلیږو لاسونه باید پاک وینځو که صابون شونتیا وي په هغې باندې ووینځو د یو دسمال نه باید ګټه پورته نه کړو ډېر خلک اوس څه معلومه ده چې څوک مریض دي دوهم یو مشهوره مقوله ده وایي چې هر شی پخوئ که اوبه یې هغه جوشوئ سپینوئ یعنې که میوهجات خورئ هغه سپین کړئ سره د دې چې ډېری د ډېرو میوهجاتو تازه میوهجاتو په پوستکو کې یعنې منرالونه او ویټامینونه خو بهرحال چې یو چېرته سړی ځي نو یعنې تاسې یو تازه میوه خورئ وایي سپینوئ د دې په خاطر چې ناروغه نه شئ او بل که چېرته نه پوهېدئ چې دا اوس پاک دی که ناپاک نو پرېږدئ یعنې د هغې نه ګټه مو پورته کوئ د مخنیوي لپاره واکسین هم شته یعنې د دې سپارښتنه د 6 کلنۍ نه پورته کېږي او دا چې دی په سلو کې 15 چې دی اغېزناک دی دا د کپسولونو په شکل هم دي چې د ټایفرال په نامه یادېږي شاید په نورو هېوادونو کې په مختلفو نومونو باندې یاد شي او هغه چې دی 3 ورځې خوړل کېږي او د ټایفین په نامه چې دی واکسین یې د ستنې په شکل دی یعنې ستنه کېږي چې اغېزې د 7 نه تر 10 ورځې بعد شروع کېږي او تر 3 کالو چې دی دوام کوي بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په